من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو قربانی مخلص د ایم ټي وي لخوا دا وخت په پروګرام مشالونو کې په داسې غونډو کې ملګرو سره ناست یم چې په اول ځل باندې زمونږ په دغه مردان ټلویزیون په دې چینل باندې په اول ځل باندې دا مشاعره ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي او دا په یو داسې موقع باندې د ملګري راټول شوي دي او ډېر ښه یاران دوستان راغلي دي چې په مردان کې زمونږ ډېر ګران ملګری ډېر ګران رور اغلی واحد یوسفزي د یو ماشومې لور د چا نوم چې امن دی د هغې سالګرم پکې وشوه او ابدال زمونږ ماشوم دی بچی دی د هغه زوی دی د هغه پکې سنت هم و نو دغه دستوره کې راټول یاران دوستان راټول شوي دي او ډېر ښه ملګري راغلي دي زه چې رالم ما وکتل ډېر زیات خوشحاله شوم با اجازه کې خیري دا خو ډېر ښه کار دی چې زه دې ملګرو پسې به ګرځېدم خدای پاک ټول په جمع باندې راکړو نو موږ دغه فیصله وکړه چې بھئی دا مشاعره چې کوم دا به ریکارډ کوو او دا به ملګرو ته وړاندې کوو زموږ چې څومره مسافر ملګري دي او هغوی دا غوښتنې هم کړې وې چې بھئی داسې یو پروګرام په کار دی داسې یو غونډو په کار ده داسې یو ناسته په کار ده دغه دی ناست یو ستاسو په خدمت کې حاضر یو او ټول ملګري به پکې اورئ انشاءالله دې نه پس بیا زموږ د ټنګ ټکور پروګرام هم دی ربابمنګي ملګري هم راغلي دي ښه سندرغاړي موږ سره ناست دي خو د چونکې واحد یوسفزی چې کوم دی شاعر دی ادب سره تعلق دی د ادب دپاره کار کوي کتابونه هم لیکلي دي او ظاهره ده چې هغه یو سړی شاعر وي نو د هغه ملګري به خامخا شاعران ادب سره به تعلق لري په دغه خبره وه چې ټول د لیک ملګري راغلي د ادب ملګري راغلي دي شاعران ملګري راغلي لیکوالان ملګري راغلي دي او بیا د مردان خاوره خو ادبخیزه خاوره ده د مردان خاوره ډېر زیات ستر شاعران ستر خلک ستر هنرمندان دې خاورې زیږولي دي هم په هغه خاوره کې نن دلته ناست یو موږ له 400 اشنغر نه راغلي یو دا ملګري د مردان ټول راغلي دلته ناست دي نو مشاعره به یو مختصر غوندې مشاعره ده خو د پروګرام تر مخه څنګه چې د پروګرام دستور دی دغه شان ملګرو ویل چې ټولو په شریکه باندې د پروګرام صدارت چې کوم دی دا ډېر ګران ملګری ډېر ګران مشر چې موږ ډېر قدر کوو موږ ډېر ستایو په هر ځای کې هغلی غمګین معیاري صاحب ته وربخو چې د پروګرام صدارت به هغې وکړي که د ملګرو تایید را سره وي ټیک ده ښه باقاعده پروګرام به شروع کوو انشاءالله د تلاوت دپاره د اورنګزیب نسیم صاحب ته بلنه ورکوو چې هغې راشي او تلاوت کلام پاک پیش کړي انشاءالله زموږ پروګرام کې به الله تعالی برکت واچي هغې نه پس به خپل باقاعده پروګرام شروع کوو انشاءالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم جزاک الله جزاک یار دې مړ نشي په یار دنیا ورانیږي یار دې مړ نشي په یار دنیا ورانیږي او د هغه مرګ دې په تورو خاورو موړ شي او خلکه ما یې صدقه د کټ نه تاو کوي زه دې مړ شم خو زما جانان دې جوړ شي د ټولو نه مخکې ډېر ګران ملګري چا په وجه چې دا پروګرام را جوړ شوی دی دا ناستی شوی دی واحد یوسفزي ته بلنه ورکوم چې راشي خو ډېر ماته وي چې ما به وروسته خو ما وی نه د ټول نه مخکې به ته راځي او د پروګرام په وړۍ به تګ د هغې نه پس به نور ملګري راځي د ملګرو ته ستړي مشي هم ووایي او د هغوی شکریه هم ادا کړي او خپل یو کلام موږ ته شریک کړي واحد یوسفزی لاسونه ولوپړقوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه کوم نیم مخلص صاحب ستاسو او نن ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې نن زما ډېر خواخوږي ملګري مې تر څنګ ناست دي دا زه خپله خوشبختي ګڼم چې دا شان خواږه ملګري نن زما څنګ له راغلي دي خصوصا چې کوم دی زه ټولو ملګرو ته هرکلی وایم خپلو کلیوالو ملګرو شکریا ادا کوم چې زموږ دا محفل چې کوم دی دروند کړی دی د دې کیمرې په شا باندې ولاړ دي دا زما ماته چې کوم دی عزت افزایي راکړه او چې کوم دی ماته ډېر درناوی راوبخه نو ډېره مننه کوم خصوصا د رضا صاحب ډېره زیاته مننه کوم ډېر زیات ګیلمن رانه هم دی او د ثاني ماما سپیشل چې کوم دی شکریا ادا کوم
مهرباني مننه. د غزل نه مخکې به یو دوه څلور شعرونه ووایم. جی ارشاد. د دې جهان په ظلمتونو کې نوم ستا واخلمه بیا روان شم. د دې جهان په ظلمتونو کې نوم ستا واخلمه بیا روان شم. زه تهمتونه د هر چا له هرې خوا واخلمه بیا روان شم. د دې جهان په ظلمتونو کې نوم ستا واخلمه بیا روان شم. زه تهمتونه د هر چا له هرې خوا واخلمه بیا روان شم. او شعر دی چې حالات چې ومې زوري تنګ شمه مایوسه شم راستون شمنو. حالات چې ومې زوري تنګ شمه مایوسه شم راستون شمنو. د سترګو ځل مې لتا د ژوند رڼا واخلمه بیا روان شم. مننه. حالات چې ومې زوري تنګ شمه مایوسه شم راستون شمنو. د سترګو ځل مې لتا د ژوند رڼا واخلمه بیا روان شم. ډېر ښکلی. او شعر دی چې ستا د ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېږم وسوځمه. ستا د ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېږم وسوځمه. د کړس خندا د هوا روړي تر ما سا واخلمه بیا روان شم. ستا د ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېږم وسوځمه. د کړس خندا د هوا روړي تر ما سا واخلمه بیا روان شم. او شعر دی چې نسیم صاحب زه وایم نه ورځم کمزور یم خو بیا هم ولې زړه مې چې دی. زه وایم نه ورځم کمزور یم خو بیا هم ولې زړه مې چې دی. پاسېږم وغورځېږم حتی چې همسا واخلمه بیا روان شم. مننه. زه وایم نه ورځم کمزور یم خو بیا هم ولې زړه مې چې دی. پاسېږم وغورځېږم حتی چې همسا واخلمه بیا روان شم. او د ژوند په ساخت کې ګورنویچ صاحب د ژوند په ساخت کې د مرګونو انتها وا وشوه ودې کتل. ثاني ماما د ژوند په ساخت کې د مرګونو انتها وا وشوه ودې کتل. د مرګ په ساخت کې یو ذره شانې رڼا واخلمه بیا روان شم. د دې جهان په ظلمتونو کې نوم ستا واخلمه بیا روان شم. زه تهمتونه د هر چا له هرې خوا واخلمه بیا روان شم. په دې شعرونو باندې به اکتفا وکړو او زه یم چې خپل ډېر ګران ملګري وګورو. مننه. ملګرو دا واحد یوسفزی و چې زمونږ ټول دله راغلي وو. زمونږ کوربه هم دی خو د پروګرام کوربه چې کوم دی نو زیم او زموږ سره میلمه دی خو کوربه هم دی. وایي چې په اشارو خبرې مه کوه خبرې کوه. په اشارو خبرې مه کوه خبرې کوه. یاره خواږه خواږه کاته کوه خبرې کوه. او مونږه څه غواړو د خدای وږي به خدای مړوي. مونږه څه غواړو د خدای وږي به خدای مړوي. کلی ته حسد لراتله کوه خبرې کوه. ریاض درمان صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د ډېر لرې نه راغلی دی کلي ورته وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناستو مېلمنو ته سلامونه وایم. مننه. شعرونه خو نشته خو یو غزل به سره شریک کوم شي. ارشاد. د ځان نه لاس چاپېره کړمه ځان له غاړه ورکمه. د ځان نه لاس چاپېره کړمه ځان له غاړه ورکمه. سترګې چې کړم پټې خپل ارمان له غاړه ورکمه. او ناڅاپه راویښ شمه وجود مې غونې غونې شي. کله چې په خوب کې هم جانان له غاړه ورکمه. او شعر دی چې نشته دی زما د خوار نصیب کې ګټه نشته دی زما د خوار نصیب کې ګټه نشته دی. څه ته چې لاس واچوم تاوان له غاړه ورکمه. او ته پکې اشنا یو سوي لوي ټپه پورته کا. زه پکې قربان یا قربان له غاړه ورکمه. ته پکې اشنا یو سوي لوي ټپه پورته کا. زه پکې قربان یا قربان له غاړه ورکمه. او سره چې لاسونه نن زما او ستا په وینو دي. څرنګ به هغه وحشي انسان له غاړه ورکمه. او تنګ چې د دې خار د شور او شر شملال شمه. وجاړم په چغو
بیابان لغاړه ورکما او وایما ګورم که دردونه مې د زړه لږ په قلاره شي ګورم که دردونه مې د زړه لږ په قلاره شي وایم چې دا ځلې درمان لغاړه ورکما. ډېر ښه دی درمان صاحب ډېر ښکلی. لنډ غونته کې نظم دی سوی شریک کم عنوان یې دی سوال. زه ستا د دې سوال جواب نه لرمه نه دغه سوال زه حل کولی شمه ځکه چې زه هم یو پښتون زلمی یم زه د حالاتو د بدلون زلمی یم زه هم په سترګو کې حیا لرمه په زړه کې مینه هم وفا لرمه زه دوست دشمن کلی تربور لرمه زه هم وړوکي شان دنیا لرمه ځکه په لاره ښکته سر روان یم زه خو په دې سوچ کې اکثر روان یم چې د هیڅ چا دنیا دې ورانه نشي په خپل سبا دې څوک ستومانه نشي ځکه چې زه هم کلی کور لرمه زه خپله مور لرمه خور لرمه په دغه وجه چاته نه ګورمه په دغه وجه د ستا سوال نیمګړی په دغه وجه تاته نه ګورمه په دغه وجه تاته نه ګورمه. زه وایم چې د کم سړي جانان نه وي زه وایم چې د کم سړي جانان نه وي او خدای ګو په هغه کې به ایمان نه وي اوس دلته په ښځو خاپیري کینی اوس دلته په ښځو خاپیري کینی ګوهر نوید صاحب تاسو به ډېر وای وکړو اوس دلته په ښځو خاپیري کینی اوس په کوئی قاف کې جوړ پیریان نه وي په دې څو شعرونو باندې زینون خان زینون صاحب ته بلنه ورکوم چې په ترنم کې خپل کلام ملګرو سره شریک کړي. زینون خان زینون صاحب دا یو دوه درې شعرونه دي ارشاد چې عنوان یې دی چې پیسې ته رو رچل ښه ډېر ښه ګرم د حالاتو د تنور اور پکې بل دی پیسې ته رو رچل دی چاپیره په دنیا کې هر طرف ته چې غوبل دی پیسې ته رو رچل دی پیسې ته رو رچل دی دا داسې لیونی دی چې پخه بدن دی پخه بدن دی دا داسې لیونی دی چې پخه بدن دی پخه بدن دی هو 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 دا نه ګوري چې پروت راته په مخ کې لوی منزل دی پیسې ته رو رچل دی چاپیره په دنیا کې هر طرف ته چې غوبل دی پیسې ته رو رچل دی پیسې ته رو رچل دی آرام لال نشته د خدای نه نه یریږي د خدای نه نه یریږي آرام لال نشته د خدای نه نه یریږي د خدای نه نه یریږي هو 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 بدبخت لیونی دی د کارون د لارې مل دی پیسې ته رو رچل دی چاپیره په دنیا کې هر طرف ته چې غوبل دی پیسې ته رو رچل دی پیسې ته رو رچل دی څوک شنه دی د خندانه د غمه خبر نشو د غمه خبر نشو څوک شنه دی د خندانه د غمه خبر نشو د غمه خبر نشو هو 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 چا پاسویلو پکې سیزلی خپل ګوګل دی پیسې ته رو رچل دی چاپیره په دنیا کې هر طرف ته چې غوبل دی پیسې ته رو رچل دی پیسې ته رو رچل دی پچا باندې راساسي کوټې په باران کې کوټې په باران کې پچا باندې راساسي کوټې په باران کې کوټې په باران کې هو 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 چا پکې جوړ کړي د نمرود پشان محل دی پیسې ته رو رچل دی چاپیره په دنیا کې هر طرف ته چې غوبل دی پیسې ته رو رچل دی پیسې ته رو رچل دی غندنا باز کوما د مل د دشمنانو د مل د دشمنانو
غندنا باز کوما د ملک د دشمنانو هو 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 ما کړي خد زړه نه پالا باندې توکل دے پیسے ترور چل دے چا پیر په دنیا کې هر طرف تچ غوبل دے پیسے ترور چل دے داستا دخلی شعرونه تصویر دی د حالاتو داستا دخلی شعرونه تصویر دی د حالاتو هو 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 مازړه پورې نیولې زینون خان ستا غزل دی پیسې ترور چل دی چا پیر په دنیا کې هر طرف ته چې غوبل دی پیسې ترور چل دی